داسې پوهه چې د ژوند سپېڅلتیا او راز نه ویجاړوي، خو ژوره مینه او درناوی پکې پروت دی. هغه پوهه چې ذهن یې په اړه هیڅ نه پوهیږي. له اوس شیبې انکار او له اوس شیبې سره د مقاومت زړه لار پرې کړئ. که اړتیا نه وي، له تیر او راتلونکي د پام لرې کولو عادت غوره کړئ. په ورځني ژوند کې چې څومره شونې وي د وخت له قیده بهر شئ. که اوس ته په مخامخ ننوتو کې ستونزه لرئ، د عادت هغه تمایل چې له اوس نه په تېښته کې دی د پیژندلو هڅه یې پیل کړئ. وبوینئ چې راتلونکي ته له اوس نه په ښه او یا بد نظر ګورئ. که تصویر مو ښه وي، هیله یا خوندوره تلوسه درکوي. که بد وي، نو اندېښنه زیږوي. د اوس دعا کارول د کتاب غږیزه بڼه هره شنبه پر سیمه نیوز.